ام حبیبه رضی الله عنها دا د ابو سفیان لور ده او د امیر معاویه رضی الله عنه خور ده او دا ام المؤمنین ده د دواړو جهانو د سردار مبارک په نکاح کې راغلی ده. مخکې دا په بل چا باندې واده وه، حبشې ته هجرت وکړ. هغې ځای کې د دغه خاوند بیا مړ شو او دا کونډه وه، نو د حبشې بادشاه د دواړو جهانو سردار مبارک په اجازت او رسول الله مبارک استازی لیږلی و چې یاره که زما په نکاح کې راتل غواړي چې په نکاح دې والم. نو د دې پاک پیغمبر مبارک سره نکاح شوه. دا بیا مدینه منورې ته راله ام المؤمنین ده او پلاری ابو سفیان د مکې مکرمې غټ سردار دی او کافر دی. ډیره موده د دې پلار او د دې لور یو بل سره ملاقات نو شوی. نو په کلونو پس ابو سفیان مدینه منورې ته راغلی او د سکار دپاره د چا نه یې تپوس وکړه چې زما د لور د ام حبیبې هغه کور کوم ځای دی. نو چا ورته د لور کور وښو. نو دې زر لور کره ورغی چې لور ورته وکتل نو دا لور یې حیرانه شوه چې ډېر کلونه پس زما د پلار ما کره څنګه راغی. اوس د پلار لور سره محبتي او د لور پلار سره محبت. نو ابو سفیان ستړی و سفر یې کړی و. نو راغې په یو کټ کې بستره پرته وه. نو دې په هغې بسترې باندې کېناست. دې ام حبیبې رضی الله عنها رامنډه کړې او ورته یې بابا لږ پاسه. هغه بسترې ته لرې کړه ورته وایي اوس کښېنه. نو چې بسترې ته لرې کړه نو ابو سفیان په کټ باندې کېناست. دی هوښیارو د مکې سردارو لور ته وایي بچې چې د چا میلمه راشي او پلار چا کره راشي نو که په کټ کې بستره نی نو خلک پلار ته بستره واچوي. خلک د پلار قدر او عزت کوي. نو چې زه رالم نو تا هغه شته بستره زما نه اوچته کړه. خلق خو پلار ته بستره چې نو شته بستره د زما نه اوچته کړه. ولې بچې دا بستره زما قابله نه وه او که زه د دې بسترې قابل نوم ولې دې رانه اوچته کړه. ام حبیبه رضی الله عنها ورته وایي زما پلارې مینه مې در سره شته خدا بستره د امام الانبیاء د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده. په دې د دواړو جهانو سردار مبارک کینی او په دې رسول الله مبارک په دې سملی. او الله فرمای چې انما المشرکون نجس، دا مشرکان دا نجس دی او دا پلیت دی. په اعتبار د عقیدې دا پلیت دی او دا نجس دی. نو الله مشرک ته نجس ویلی دی او ته مشرک یې نو ته نجس یې. نو زما د پاک پیغمبر مبارک او زما د محبوب په بستره باندې به یو نجس ما نه څنګه کینی. هغه بستره د پلار نه ګوره منع کړه. پلار ورته وی بچې چې زما نه جدا شوې نو ګوره دومره تبدیلي ده کې راغلې ده. اوس د پلار نه دا بستره منع کول دا د چا دپاره؟ دا د الله دپاره. واعطوا لله که ورکړه کې مقصد به د الله رضا وي او که منع کې د چا نه یو شی منع کې نو به ستا مقصد د الله رضا وي. نو چې کله د الله رضا ستا مقصد وګرځېده باز دنیا او آخرت به دې بیا ښایسته. هر چا سره چې محبت ساتې نو محبت د الله د رضا دپاره.